افغانستان له هغو هیوادونو څخه دی چې فقر، اوږدمهالو جګړو او ستونزو ګڼ شمېر خلک اغېزمن کړي دي. زرګونه کونډې، یتیمان او معلولین د مرستې او ملاتړ په تمه ژوند تېروي. که له دوی سره مرسته ونه شي، د ژوند ورځنۍ اړتیاوې به له ستونزو سره مخ شي. د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت هغه بنسټ دی چې په دوامدار ډول د دغو زیانمنو قشرونو ملاتړ کوي او د هغوی ستونزې تر یوه بریده راکموي. د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت وایي په روان کال کې د معلولینو، یتیمانو او کونډو د حقونو د ورکړې بهیر روان ساتلی دی. د دغه وزارت د اطلاعاتو او عامه اړیکو رئیس مفتي فیصل خاموش وایي یوازې د روان لمریز کال په تیرو 3 میاشتو کې نږدې 6 میلیارډ او 943 میلیونه افغانۍ د میاشتنۍ مرستې په توګه ویشل شوي دي. د شهیدانو او معلولین چارو وزارت د روان 1404 مالی کال په تیرو 3 میاشتو کې د مرکز په شمول په ټولو ولایتونو کې تر دې دمه 6 میلیارډ او 943 میلیونه یعنی 6,000 او 943 میلیونه افغانۍ په یتیمانو، معلولینو او کونډو باندې د بانکي سیستم له لارې توزیع او تقسیم کړي او دغه د توزیع او تقسیم لړۍ اوس هم دوام لري. ښاغلی خاموش زیاتوي چې د دې بهیر له لارې په لسګونه زره کونډو، یتیمانو او معلولینو خپل د 6 میاشتو نغدي مرستې ترلاسه کړي دي او له دې لارې د ژوند لومړني اړتیاوې تر یوې کچې پوره کړي دي. همداراز د دغه بهیر له لارې په لکونو یتیمانو، کونډو او معلولینو خپل د 6 میاشتو نغدي مساعدتونه ترلاسه کړي او په دې سره د خپل ورځني ژوند اړتیاوې تر یو حده پوره کړي. د بانکي سیستم له لارې توزیع او تقسیم د دې سبب ګرځېدلی چې نغدي مرستې په مستقیم ډول د مستحقو کسانو حسابونو ته لیږدول کیږي چې په دې سره شفافیت په بشپړ ډول تامین او د هر ډول ځنډ، خنډ او د احتمالي ستونزو مخه نیول شوې. د دغه وزارت مسؤلین وایي هڅه کوي چې د روان کال ځانګړې شوې بودیجه په بشپړ شفافیت سره یتیمانو، کونډو او معلولینو ته ورسوي او هیڅ ډول بې عدالتي پکې ونه شي. یتیمان، کونډې او معلولین د ټولنې هغه برخې دي چې د دوامدارو مرستو اړتیا لري. که څه هم د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت د هغوی ملاتړ ته جدي پاملرنه کوي، خو لا هم ډیری کورنۍ له اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دغه خلک د تلپاتې او پراخو مرستو غوښتنه کوي څو د ژوند دروند بار پرې لږ سپک شي.